وی کامل مسلمان هغه دی چې ځان له څه خوښی نو بل مسلمان له یې خوښ نو ما ځان له خپلو بچو له دا خوښ کړي دي علم مې ولا خوښ کړی دی نو تاسو له ستاسو بچو له دا خوښ نو خپل بچي په مدرسو کې داخل کړي په خپلو بچو د دین علم وکړي د بچو نه د الله د کتاب د قرآن شریف حافظان جوړ کړي او د بچو نه د الله د نبی درولې شوي دین عالمان جوړ علم پشان قیمتي نعمت بل نشتا علم اغا نعمت دی چې د کم د برکت نه الله پاک آدم علیہ السلام مسجود الملائکه ګرځولې دی یعنی فرشتو که آدم علیہ السلام ته سجده کړې ده نو د عمل او د عبادت په بنیاد نه ده کړې د علم په بنیاد یې کړې ده الله پاک دې فرشتو سره مشوره کول الله د مشورې محتاج نه دی مشوره خو هغه څوک کوي چې څوک یریږي اورېږه د نورو خلکو ملګرتیا به حاصله کوم مشوره خو هغه څوک کوي چې علم یې کمی اورېږه د ده به حاصله کوم لیکن دې کې حکمتونه دي خدای وخت نه دی په تفسیر کې عالمان بیا ذکر کوي الله فرشتو سره دا په طور د مشورې یو خبره انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په دې ځمکه کې ځمکه مې پیدا کړه نو یو خپل خلیفہ او یو نائب مقرر زه خو عامو انسانانو سره خبرې نه کوم هغوی خو زما د خبرو د اورېدو طاقت نه لري نو یو خلیفه داسې جوړوم چې زه هغه ته خبره کوم او هغه د ماغه خبرې بیا نورو ته رسوي او د ما حکمونه په خلکو جاری کوي نو فرشتو لیدیو د دې نه مخکې په ځمکه کې پیریانو سیدل هغې پیریانو په فساد کو یو بل به یې وجل او جګړې به یې کولې الله یې خفه کو نو فرشتو ته خو هغه معلومو نو اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الله بیا پکې نور مغه خلق پیدا کې په دې ځمکه کې چې د یو بل وینې بتوي فساد بکې او تا بخپه کوي څه ضرورت دی الله هغه مخلوق چې تا خوشحالي خو هغه مونږ یو کنه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله مونږ ته خوشاله مونږ کافی یو مونږ په اسمان کې مست عبادت کوو په ځمکه اسمان په میانس کې مست عبادت کوو او په ځمکه کې مونږ مست عبادت کوو مونږ هغه مخلوق یو چې تا چته نه خپه کوو او مست عبادت کوو سبحان الله سبوح قدوس الحمد لله مونږ دا وایو نحن نسبح بحمدك ونقدس ستا صفتونه بیانو او چې کوم څیزونه ستا لایق نه دي مونږ وایو خدای پاک د هر عیب نه پاک دی نو مونږ عبادت کوو که نه الله ولې داسې مخلوق پیدا کوي چې بیا به تا خفه کوي ولې داسې مخلوق پیدا کوي چې فساد به کوي ولې داسې خلق پیدا کوي چې هغه خلق به تا خفه کوي او قتل و قتال به کوي او جګړې به یو بل سره کوي بس مونږ کافي یو مونږ اولېږه ځمکې ته مونږ بسته عبادت کوو الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ دې کې د الله حکمت دی چې د فرشتو سره الله دا خبره کوي انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ او زه پوهېږم الله څه چل وکړو دا فرشتې ملامته کول غوښتل او چې دا کم خلیفه آدم علیه السلام پیدا که نو فرشتو ته خول چې ده کې هغه کمالات دي چې په تاسو کې نشته دله هغه صفتونه ورکوم چې په تاسو کې نشته نو علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين نو الله پاک آدم علیہ السلام هم کینو فرشتي هم کینو دیکھیں ضمناً فرشتے شتا
او سسیزونه الله ټولو ته وښول چې دا کم سیزونه الله آدم علیه السلام ته وښول او فرشتي ورسره وی که نه وي او وی ولې ذکر ونه کړو هغه د درس خبرې د دې ځای نه دي آدم علیه السلام دی او فرشتي دي ټولو ته یې دا وښوله چې لوږه څه ته وایي آدم علیه السلام خو په لوږه پوهېږده اخوږې کېده فرشتې خو نه وږې کېږي هغوی په لوږه نه پوهېدې تنده څه ته وایي نو آدم علیه السلام خو پې پوهېده فرشتې پې کوم ځای پوهېدې خوشحالي غم څه ته وایي شهوت څه ته وایي داسې څیزونه چې آدم علیه السلام پې پوهېده فرشتې نه شوې پوهېدې هغې ته پته نه وه هغې وږې لوږه نه راځي لوږه څه پېژنې تنده نه راځي تنده څه پېژنې خواهشات یې نشته خواهشات څه پېژنې بیبي سره د میلاوېدو حاجت نه لري په دې قصو پیسو څه پوهېږي هغوی په دې څیزونو څه پوهېږي دا ټولې خبرې الله پاک ورته بیان کړې نو بیا یې انبئوني باسماء هؤلاء زه د دې نومونه راته وښایه نو آدم علیه السلام ته خو پته وه تا ته که یو سړی وایي چې خوشحالي څه ته وایي ته خو ویلی شي غم څه ته وایي ته ویلی شي خوشحالي څه ته وایي ته ویلی شي موړوالی څه ته وایي ته ویلی شي تنده څه ته وایي ته ویلی شي قضای حاجت څه ته وایي ته ویلی شي لاړه څه ته وایي ته ویلی شي اوښکه څه ته وایي ته ویلی شي فرشتې خو دا څیزونه سر نه پېژني هغوی د دې قصو پسو نه څه خبر دي نو آدم علیه السلام فټافټ جواب ورکړ او فرشتو وی الله مونږ خدا څیزونه زده نه کړی شو مونږ له خدا څیزونه نه راځي الله وی ګوره انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم د ده علم ستاسو عبادت ټیک ته چې ستاسو زیات دی تاسو کوئ خو د ده علم ستاسو نه زیات د ده پوهه ستاسو نه زیاته ده نو الله ورته وی اسجدوا لآدم شابه ټول سجده وکړه چې څومره یې دلته ټولو ته سجده وکړې سجده الله ته و د آدم علیه السلام په طرف وه او یا دا د تعظیم سجده ده د عبادت سجده صرف الله ته کېږي بل چاته نه او د تعظیم سجده هغه زمانه کې جایزه وه اوس منه ده اوس ګناه ده اوس منه ده اوس حرامه ده ټولو ته یې سجده وکړې شیطان هم پکې ناست دی ټولو سجده وکړه بغیر د شیطان دا ډېره لویه خبره چې څوک چاته سجده کوي لو کنتو الله پاک نبی علیہ السلام فرمائی لو کنتو آمرا کچرت زه حکم کون کم ان یسجد احد لاحد چې یو کس ته بل ته سجدو کی لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو مړونو ته سجدې وکړي سجده خو ډېر لوی شی اوس نشي کولی سجده مکمل حرامه ده چاته هم نشي کولی سجده چې کوي الله ته به کوي نو سجدې وکړې د ټولې فرشتې په سجده باندې پرېوتې دا چې ټولې فرشتې په سجده حضرت آدم علیه السلام ته پرېوتې د عبادت او د عمل د وجې نه نه د چا د وجې نه د علم د وجې د عبادت او د عمل د وجې نه نه خو فرشتې وي موږ ډېر کوو د چا د وجې نه علم او که آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږه او پیغمبري ورکړه او خدای پاک خپل خلیفه جوړ کړ د علم د برکت دونه اوچت شی دی هر پیغمبر عالم دی هر پیغمبر له خدای علم ورکړی دی هغه علم چې د بل چا نشته او بیا د هغې علم په برکت باندې عمل کوي د مونځ علم چې ستا ني ته مونځ نشي کولی د زکات علم چې ستانی چې زکات به څونه ورکوم چاله به ورکوم ته زکات به څنګه ورکې د حج علم او پوهه چې ستانی ته حج نشي کولی نو عمل ضروري دی تپوس به دا عمل کوي خو عمل بې علمه کېږي نه علم د حلال او د حرامو د سره ني نو ته به څه خورې او څه به نه خورې چې علم د قربانۍ د څاروي د سره ني نو ته په کوم څاروي قرباني کې د مولا نه وزن پوهه دا پوهه علم دی چې زه په کوم عقیقه کومه کوم څاروي حلال کوم قرباني کومه په کوم څاروي کېږي او په کوم نه کېږي زکات ورکومه مولا صاحب څونه ورکومه حج کوم مالک کوی کا چې حج څنګه وکړم نو ګوره علم به مخکې حاصله د هغې نه پس په عمل کې علم ضروري شی دی او بیا علم د قرآن علم
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیث او علم دا خو ډېر ضروری دی قرآن خدای سره را لېږلی د مارو صرف دی چې دا په تاخونو کې پروت دی نه قرآن دی را لېږلی شوی دی چې ته تلاوت وکړې نو لاول به علم د ناظرې کې لاول به زده کې نو تلاوت پکې قرآن دی الله را لېږلی دی چې ته پې عمل وکړې نو چې ته پې عمل کې نو لاول به ځان پوهې نو عمل به پکې رسول الله مبارک الله صلی را لېږلی دی انما بعثت معلما دې دپاره را لېږلی چې خلکو ته دین او خیم شریعت بتاو خیم ګوره حضور پاک استاذ خلکو ته علم ښودلی دی هر پیغمبر استاذ او خلکو ته علم ښودلی دی او بیا د عمل لارې هر چا ته د هغه علم په مطابقت د عمل لارې ښودلی دی رونو علم ډېر ضروري دی او د دې علم تعلق د چا سره دی د خدای د کتاب سره دی قرآن شریف خو د الله پاک خبرې دي او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي نو چې څومره دوستان یې دلته په خپلو زامنو په خپلو نوسو چې د ستا په لاس کې څوک دي نو یو یو بچي باندې علم وکړې قرآن پہ یاد کے حفظ پہ کے حافظان تے جوڑ کے او عالمان تے جوڑ کے او دا سوچ مکوے کہ ڈوڑے بسوک ورکی قسم دا اللہ پا ذات کہ روزی دا اللہ پلاس کے چی بچی دے علم کی او دا خدای قرآن تکینی نو خدای کافر لروزی ورکی دل بنا ورکی خدای یهودی لو عیسائی لروزی ورکی نو چی دا خدای قرآن تا دا پیغمبر سنت و حدیث تراس دی نو اغیل با روزی نہ ورکی خبه ورکی خشته به ورکی او ډیره زیاته به ورکی نو زمارو په بچو علم وکې عالم دا الله ته ډیر ګران دی او الله ته ډیر زیات خوښ دی زه صرف د یو مولا صاحب خبره درته کوم د یو عالم په مدینه شریفه کې حضرت امام مالک رحمت الله علیه پاتې شوی دی او دته به امام دار الهجره وي دار الهجره د مدینه منوره لقب دی د پیغمبر مبارک د هجرت د کور امام ټول زندگی په مدینه منوره کې تیر کړی ده اکثریت او اخره زندگی کې خود مدینه شریفه نه بار نه دی بس مدینه کې به پروت او ډیر مبارک سړی دی نو د حضور پاک د حدیث او درس په او د پیغمبر سره هغه مینا وا او داغه د حدیث سره هغه مینا وا هغه مثالی ده یو ځلې د حدیث او درس کو نو شاته په دې گریوان کې شاته دې سټ کې لړم پریوال بردا چتونه ودا کجورو د سانګو او دا لړمانان خو به دیوالونو خېږي نو برنه لړم را پریوته په دې سټ کې د دې کمیس داندې ورغی دې لګیا دې د حدیث او درس کوي او رنگ بدلیږي اگر لړم ټکونه ور کوي رنگ بدلیږي چې کله هغه حدیث خلاص کا نو شاګردانو ته تاسو راشه زما د لمنو ګورئ نو چې لمنې ورته اوچته کړه وې کتل نو په دې شا باندې یو مضبوط لړم ناست او سو ټکه ور کړیو ملې ولا پړسولې وا او د لړم سوزش سو نه او الله دې مثال د لړم ټکه او د هغه سوزش سو نه ګران دي شی ولا پړسولې وا خو پکې ناستو غیر شوی لړم او ټکونه ور کول شاګردان وی سه مونږ خو باندې وختي پیښو چې دارک دې بدلېدا او مونږ چې سچ چل دی نو مونږ ته وختي ولې نه وي چې دا لړم موجلې وي دونه خو به نه وي چې چلے کنه وی دا رسول الله مبارک یو حدیث مې لسته احادیث مې وی د پیغمبر مبارک نو ما غ پمینس کې نه قطا کاو مال حیارات لکه غ بنکم او تاسو ته وی کې راشه دا لړم دونه مینا او یو وین دې ساتلې وا نو هغه وین دې ته هدایت ورکړو وی چې څوک راشي او د فقه یو مسلې تاسو کوي نو ما ته وای ضرب روزم چې انسان ته فائدہ ورسي او د حدیث او طلب لکه څوک راځي د جمعه ته لګا نو چې دما د طالبانو جمګټه برابر شي نو بیا براته وي نو وین د بوالاران ویسه یو کس راغلی د مسلې تاسو کوي نو دې برو جواب به ورکو نو سوالګری ولا بیا به ویندراله سب یو کس راغلی دی او د مسلې تاسو کوي نو راو بو جواب به ورکو سړی ولا
نو وینځه به راله وی صاحب خلک په جومات کې جمع شوي دي او جومات ډک دی ستا په انتظار دی نو دی به زر غسلخانې ته لاړ خو به یې لمبل اعلی جامې به یې واغوستې یا نوې او یا زړې خو قیمتي او پټکي به وو او خوشبو به یې پورې کړه او درس لا به لاړ درس حدیث ته چاته تپوس وکړو وی صاحب چې څوک دنه د مسلې تپوس کوي نو دغه تکلفات نه کوي زر ولا روزي او چې څوک د حضور پاک د حدیثو طلب لراځي نو ته دا غسل او جامع او خوشبوئی دا دومره تکلفات بیا ولې کوي نو امام مالک صاحب ورته وایي چې د حضور پاک د حدیثو درس لازم او ما غسل نه کړی او ما اعلی جامې نه اغوستې او ما خوشبو نه پورې کړې او ما پټکی نه په سر کړې نو مال د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي دومره مینه څونه محبت او زموږ نور علما خو د حدیثو په رڼا کې دا لیکي چې د مکې مکرمې مونځ یو پلاک دی او د مدینې منورې مونځ ما تاسو ته تیره جمعه ویلې دوه قوله دي یو دا چې یو په زر دویم دا چې یو په 50 زره دی امام مالک صاحب څه وایي د هغه داس فکر دی وی د مدینې منورې مونځ د مکې نه ډبل دی د مکې یو پلاک دی او د مدینې منورې یو په 2 لکه دا د هغه سوچ حضور پاک یو دعا کړې او ما تیره جمعه درته ویلې وه هغه خو د میوو د رزق متعلق ته چې مدینې نه ډبل د مکې ورکې او دی وی نه منځونه هم پکې شامل دا د په زړه کې د مدینې منورې مینه او محبت او د حضور پاک مینه او محبت نو خدای پاک د هغې اجر ورکړی دی والا او درس به کم ځای کو درس به فی روضة من ریاض الجنه د جنت باغچه کې تاسو ورته وایي نن سبا خلق و ریاض الجنه وای باغې کې به درس اوس پکې د 2 رکعاتو ټیم چاته نه ملاوي او بیا به هغه د جنت باغچه کې چې درس کاو نو هغه دې به کده پرتاوا چې کوم به د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کده پرتاوا او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کده دا به هغه دې پرتاوا چې کوم دې به رسول الله مبارک پر رمضان کې د لسو شپو اعتکاف کاو سونه قیمتي زه الته د رسول الله مبارک د حدیث او درس چې کې نو چتا واسره بکې د ادب لاندې بکې او आवाज به دې چتی چې مرګرو ته ورسېږي نو رسول الله مبارک بنوري سونه قیمتي بالکل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غوڼ کې چې هغه پکې لس کال اعتکاف کړی دی په غزه کې نه کاله یا مخکې رستو نه کاله اعتکاف کړی هغه ځای به د درس بلا طالبان به وتناستو او طالبانو کې به څوک ناستو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه محمد ابن حسن امام محمد صاحب سفیان الثوری سفیان ابن عیینه دا لوی لوی خلق به ته حدیث وتناستو او حدیث به ته اوریدل نه یو ځل لګیا د حدیث او درس کوي یو الک راغی هغه الک د خلکو په وګو قدمونه واغشتل قدم واړه او مخکې امام مالک له ځان راورس او بیا امام مالک ته وی دا درس بند کا او را پاس ور پاسې پیرا تر غاړو دا ور تر غاړو ویسه اجازه ترا کچرا تندې د خپل خپل امام مالک سے بیر غصہ طالبان مترر غصہ چې لکه دا د څه غلطي وکړه ته روغي کتلې ونه یو خوري د خلکو په وګو قدمونه راواغشتل نو په شریعت کې دا تاسو تم دا مسله وایم ښا د خلکو په وګو قدمونه راړول ګناه ده نبی رسول الله فرمای من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم چې چام د خلکو په وګو قدمونه راواغشتل نو جهنم ته ځان لاره تیار ولې تکبر کې کبر جنې چې په خلکو قدم راړي دویم چې په چا د قدم راواړو نو هغه ته تکلیف او ضرر ورس
او دریم دا چې ټول مجلس ته منتشر کړه، ټول خلک دې الګ ته ګوري چې دا څه چل دی چې دې مخکې را روان دی، نو خلک بیا د استاد خبر نه وري، هغه ته توجه، او چې کوم څوک درس کوي مولا صاحب یا خطیب خطبه وای نو هغه له دماغ ګډوډ. البته یو شی دی ادا چې که مخکې ځای خالی وي، مخکې ځای، نو بیا ته داسې وکړه چې اواز وکړه چې خدای مو بخښه نږدې شي، ځای پرېږدي. او که بیا هم څوک نه نږدې کېدل او شاته ځای نو مخکې ځای خالي و، نو دا د دې خلکو خپله غلطي ده، نو بیا داسې کولی شي، یا په اوږو قدم راړولی شي. نو مالک صاحب ورته وایي خورې د خلکو په اوږو قدمونه راواړو. دا ولې؟ دویم په مارې د حدیثو درس ولې بند؟ موږ د حدیثو درس نه بندو، هر څوک میلمه چې راشي د حدیثو د درس وخت کې بس ناست وي، چې کله درس خلاص شي بیا ورسره خبرې اترې کوو. دا غټه بې ادبي ده چې د حدیثو درس بند دی. په مارې د حدیثو درس بند کړه. او دریم زه دې ځان ته پاڅولم، راته غاړه دې باسلم او بیا یې په تندي باندې ښکل کړم، څه چل شوی؟ دا غلطی دې ولې وکړو؟ هغه هلک ورته وایي وی صاحب دا غلطی مې د یو حرص د وجې نه وکړه، وی بېګا مې خوب لیده، په خوب کې په دې جومات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ولید، ملګري ورسره دي. نو حدیث شریف کې راځي حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي. وی چې چا د په خوب کې ولیدلم د یقینا ولیدم، شیطان زما په شکل نشي راتلی. نو هغه سړی ورته وایي چې رسول الله مبارک سره د ملګرو مې ولیدل، دې جومات ته راغی. نو راتلو سره یې فورا تپوس وکړه، وی مالک ابن انس څه شو؟ امام مالک سره. نو چا ورته وی صاحب هغه دی ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس دی. نو حضور پاک وی وفرمایل وی اواز کوه، نو تا ته چا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غواړ، فقمت تپاسې د ترعد فرائصک، او دا اولی دی رپېدل داس چې خدایا نبی علیہ السلام مبارک براته سوی ورلی اولی دی رپېدل. وی حضور پاک در باندې پیشو، هغه درته فرمایي چې مه یېرېږه، او ځان ته یې راته غاړه باسلې او دې سینې پورې جفت ونیوې او په دې تندي یې ښکل کړی. واه واه، لکه یو نږدې دوست تاله راشي او ته دې سینې پورې را جفت کې او نه پرېږدې جفت، یا زوی دې وي چې ته بار ملکي وي کال 2 کاله یې تېر کړي او راشي نو خلک یې دې سینې پورې را جفت کې بیا نه پرېږدي. ډېر نږدې دوست او محبوب خلک دې سینې پورې را جفتی او په تندي ښکلول، په تندي باندې ښکل کړی او دې سینې پورې دقسې رسول الله مبارک جفت نیولی. وی ما وی چې خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم چې بېګا حضور پاک مبارک ورسره خپله سینه جنګول، او کله به دغې تندي له خپلې شونډې ورسوم چې بېګا پې د رسول الله مبارکې شونډې او د هغه مبارکې لاړې پرتې دي. په دې حرص مې راغلی. اوس ورونو تاسو سوچ وکړئ چې پیغمبر مبارک یې ځان ته راترغاڼه باسي او په تندي ښکلی دا ولې ډېر خلک دي انا راترغاڼه باسي، مالداران، تاجران، ښکلي قوم خاوندان، د مضبوط وجود خاوندان، یو ځان ته نه راترغاړه باسي، امام مالک راترغاړه باسي. او هغه څونه خوش قسمته دی چې حضور پاک یې خپلې سینې پورې نیسي او بیا پیغمبر مبارک یې ښکلی، واه واه، او په تندي باندې ښکلی. سینه جوختول د پیغمبر مینم ده، مالک سره مینه کوي، او سینه سینې پورې مګل د علم هم ده چې پیغمبر دا خپل علم ور منتقل کوي. او تندې ښکلول عزت هم دی، د مالک عزت کوي. خوشحالیم ده، مالک خوشحالی هم، او تندې کې درد مازغه پراته دی
چې دا زړه او مازغې دواړه تکړه شي او زما د علم نور خدمت څومره خوشحاله دا ولې ځان ته راترغاړه باسي او ولې ښکلی حضور پاک ته پته ده چې زما کار دی ملا صاحب په لاس کې اخیستی زه چې الله را لېږلې کوم مقصد دی ما د پیغمبر مبارک مقصد څه دی قرآن بل ته ښودل او سنت او شریعت بل ته ښودل د پیغمبر دا مقصد دی پیغمبر خدای له نه دی راغلی چې د پلونو د جوړولو چل خلکو ته وښایي او د ستنو او دا ستن د تار دا چولو چل خلکو ته وښایي دا خو د دنیا څیزونه دي دا به کې خو د پیغمبري مقصد دا نه دی پیغمبر خدای له نه دی راغلی چې خلکو ته سړکونه جوړولو چل وښایي او خلکو ته د بلډینګونو د جوړولو چل وښایي او د جامع او د موټرو د جوړولو چالو خای دا ټیک ته چې دا به مونږ کوو دا د دنیا څیزونه دی او دنیا سره تعلق دی او پیغمبري مقصد دا نه دی د پیغمبر مقصد څه دی قرآن خلقو ته رسول ابراهیم علیه السلام چې د الله نه سوال کړی نو سی ویل ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یا الله د مکې په دې خلقو کې هم د دوی نه یو پیغمبر پیدا کړي رسول الله مبارک فرمائی انا دعاء جدی ابراہیم وید ابراہیم علیہ السلام زمانی کو داغا دعا زیما کہ میں کڑے و زمان پا حق قبول داغا دعا کے دا پیغمبر چے غفت دے پیغمبر سو صفتنو یتلو علیہم آیاتکا جستا آیتنو قرآن خلق تخی یوم مقصد دا ويعلمهم الكتاب والحكمة او خلق دا قرآن او کتاب خی او حکمت و تخی دا قرآن دا عمل چل و تخی دا حادث پا ذریعہ دا قرآن دا عمل چل و تخی پخپل مبارک و احادیثو یعنی احادیث خلق تا بیانی ویزکیهم او دا خلق دا باطن صفائی راولی علم الاخلاق علم الاداب علم التصوف ذکر و اذکار دا اللہ نوم اغشتل کہ دا انسان دا زړه صفائی پہ راشي دا پیغمبر ڈیوٹی سے دا اس بتازو تا پتہ لگی خلقو تا قرآن خودل او نن سبا دا قرآن سو خی مناسبه خی خلقو تا سنت دا پیغمبر خودل خپل سنت خودل نن دا پیغمبر سنت سوک خی او حدیث علماء خی دا خلقو دا زړه صفائی راوستل اغنن سوک خی علمان خی نو دا پیغمبر مشن سره دا پیغمبر ڈیوٹی قرآن و سنت خلقو تا رسول اغا مشن خو امام مالک پلاس کے اغشتری کم سیزده چه دا حضور پاک غاخ مبارک مات شوی دی پوحد او کم دین دا پارا که دا رسول اللہ مبارک دا طائف پا سفر کے دا وجود نبی نے بیدے لی او کم دین دا پارا چه بیشمیر صحابہ شیدان شوی دی او کم دین دا پارا چه دا رسول اللہ مبارک تر حضرت حمزہ دا احد پا جہاد کے ٹک ٹک شوی نن اغا دین امت تسوک رسی امام مالک رسی او عالمان نو زکی امام مالک زان تراجخ کو سینے پوری ہونے او زکی اخفل کا امام مالک سے وہ تصور ویچتا دا خبر اکلا او زما ہم واورا وی دا کلن که دا حضور پاک دا احادیث مبارک و درس تناستیم نو پا ما داس شپن دا تیرہ شوی چی پا دغا کیفیت میں دا حضور پاک سر ملاقات ندے شوی ارہ شپا میں حضور پاک زان ترہ ترغانا باسی او پتندی مخکو لئی وائے کنا نو سم خوخ دا کہ دا بچینا دا دغا امام مالک او دا حضور پاک وارث جوڑ کے او کنا عالمان جوڑ کے دا بچو بکور کی یو یو عالم جوڑ کے نوسونا جوڑ کے زامنونا جوڑ کے یو یو جوڑ کے او دا قرآن حفظو کے پا بچو یو یو حافظ جوڑ کے اے لکا من خدا جون مرے ندی روڑے کے من بطولو مرجم دی نا مروبا زمان پلاران سشو زمان نکونا سشو
قسم دې په دې جومات کې به زما نیکه ناستو شهزاده مولوي صاحب دا جومات به پې خشته ښکاري خشته ښکلې سپینې جامې او سپین پټکې او په دې جومات کې به ناستو او صاحبه د مازدیګر نه پس تر ماسخوتنه پورې به طالبانو ته درسونه او پیرانو جومات نه به سهار نه تر د غرمې پورې طالبانو ته درسونه کول او په مقبرو ته چې به مقبرې ته لاړ طالبان به یې بوتل نو په مقبره کې به هم درسونه کول څه شلا دلته به ورسره کوم سپین ږیري کې ناست هغه څه شو الله ستاسو پلاران څه شو نیکونه هم څه شو میندې هم څه شوې پته هم نه لګي د آخرت د قبر لاندې پرتې نو موږ به مرو که به نه مرو نو چې بچي د نه جاهلان پاتې شي او بېلمازه پاتې شي نو هغه بچي ښه دي او که عالم او حافظ د نه پاتې شي هغه بچي ښه دی چې عالم او حافظ پاتې شي چې داسې بچي د نه پاتې شي چې هغه د قرآن تلاوت کوي حافظ دی او داسې بچي د نه پاتې شي چې هغه عالم دی او خلکو ته دین ښیي نو د بیا به راته زما د دې خبرو پته ولګي په دې قبر کې یاره واقعي هغه ملا صاحب رښتیا ویلي دا دې ما ته خو ثوابونه میلاوي او چې بچې د نه جاهل پاتې شي کنزلمار پاتې شي بېلمازه پاتې شي بېدینه پاتې شي نشی د نه پاتې شي جوارګر د نه پاتې شي کنزلمار پاتې شي او ته قبر ته لاړ شي او کوته کې درته ونیسي چې دا خو ستا کار وکړه که تا په ماشوموالي کې د ده په ذهن کې قرآن او سنت اچولی وي نو خواخوا به تلې وکنه نو بیا به راته زما دا خبرې را یادېږي یاره دا خو یو ملا صاحب د جمعې مانځه کې ویلي و خو مونږ خو پې عمل ونه کړ د خدای بندګانو دنیا تیره شوه او تېرېږي به او مونږ له خدای قسم په الله هر څه مونږ له خدای راکړل ٹھیک ده نغدی او پندونه او دا قصې پسې بني لیکن ډوډۍ خدای راکړه عزت خدای راکړه بچي خدای راکړل او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې تاسو له خدای پاک په زړه کې د مونځ مینه اچولې ده ګورئ د کوم ځای نه خلک راځي او د جمعې د لمانځله او دلته خدای ته سر لګوي د دین خبرې د خدای مینه را تا سره نو چې الله د سره مینه کوي نو ته به هم کې نه کوي شکر دې الحمدلله په دې خپل عمل شکر وباسئ ټول وایي الحمدلله خدای دې له پړه کې د منځونو مینا چولې د شکر خدای دې له پړه کې د ګيري مینا چولې ده خدای پاک دې له پزړه کې د روجو مینا چولې ده خدای دې له پزړه کې د حجونو مینا چولې ده خدای پاک دې له پزړه کې د ذکر مینا چولې ده الله دې له پزړه کې د درود شریف مینا چولې الکه چولې ده کنه را چولې دا د خدای فضل نو چې دونه په مونږ الله احسان کړی دی په مونږ دونه مهربانه دی نو په کار دا دی چې مونږه الله خوشاله کړو الله په دې خوشالي چې ستا بچي وي او لګي د قرآن شریف تلاوت او ستا بچی دی او په مدرسه کې ناست دی او خلکو ته قرآن ښیي او خلکو ته پیغمبر مبارک سنت ښیي او خلکو ته د رسول الله مبارک حدیث ښیي دغه ملغلرې د بچو نه جوړې په دې ما دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به دا کم دی بچی به عالم کما نو که دا بچی مې انجینیر کا او د باندې مې دکان والا کولاو کا او دې مې دوبۍ ته ولېږه نو پیسې به ګټي نو که دې حافظ کما قاري کما نو ډوډۍ به د کم ځای نه دا کمزور سوچ دی دا کچا سوچ دی دا تا د الله په ذات یقین او ایمان نشتا هغه ذات چې هغه وایي انما ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله ويروزي دور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومخدد مکه چې څومره ګردن مخلوق دی روزي پالنا مګر ډوډۍ بس ورکه امریکای والا وای بچي دوه اچ دو بچي راوړه نو ورکړ ته راوړل ډوډۍ بس ورکه اوره الکه امینا بچی ډېر راوړه پنځه دي پنځه کم دي درځن ته خو رسوه د خدای ظالم درځن ته ورسوه بچی ډېر راوړه ډوډۍ به څوک ورکوي الله تاسو نه تپوس کوو پخوا روزي ډېره وه کوس ډېره ده ظفرخان لاله جوار به تاسو مونږ کرل ما هم زمینداري کړې ده که نه نو څلور منه پنځه منه وږي به
هم گنجیان ٹھیک ده اوس شل منع کوي اتلس منع کوي غنم بم کرل نو غنم به زیاته مکسی پاک غنم به سپین نو 15 منه او شپږ منه به غنم کول اوس لس منه او شل منه کوي سبزی کم دی وا سبزی به په سیزن کې و په سیزن کې به د سیزن نه به سبزی نه وا د ټماټرو په سیزن کې به ټماټرو بل وخت بنو اوس کالو سر ټماټر به لاوي او بینډه به وګدي وګدي زمیدارو غریبانو تیلیا به کول کوته ته به بوسخه چولې وي راماتولې وګدي وګدي به نیمه بکیږي او باقو کې باغا د شینولو برغټه کټه دانه به پکې او سمره کچا بینډه په هر سیزن کې دته ملاوي او تور باټینګن وګوره موله وګوره ټیپر وګوره پار سیزن کې او میوه بسوا دلته کې زمونږ د سیزو د جمعات لاندې د سریخو دا غ سریخ لاندې بچته دا سوک ډېرې به وته وي د شپقدر ډېرې ته به سوک ډېرې دا غ زینب او خان رالل نو اندوانه به دلته غرزول نو خلق براتل اندوانه به وړي نو پمیان چې ما تکړه د ګوته د بندوم رزړې وو پکې اب ماتو دا غینه به بلوا سوټ جوړاو اجي سپتا ته خو یاد دي کنه ته خوایا کنه دی مشرانو ته یاد دي دا بم کول چې ته یو اندوانه برالو پمیز بم ما تکلو ټول به تراته شو ولی اندوانه ما تکړه دا واه دغه زمون خوراک او د خلکو شوملې به یاره قسم په خدای په منبر ناستم چې مون با اختر ته پراټې له خوشالي دي اختر ته په څه خوشالي دي پراټه به خورو اختر کې پراټه به خورو اوس روزانه پراټه ده قسم په خدای تاسو ته یاد دي مونږ ته یاد دي دا شپې بم د غنم او ډوډۍ ساتلې وا نو سار بم اغا ګرم کړه ځان له بم اغا ګرم کړه په سکرو نو بم خوړه او کله کله بم په جام کې وته لګ وړي واچو نو ځان له بم سره کړه هم کله کله کې چتا مشران وسترګې بل قاچو مونږ یو قاشق وړي وته ورشي امام خوړه او مونږ با اختر ته خوشالي دو پراټه وای اختر پر ورځ غوخه روزانه چا غوخه خوړل اختر کې غوخه پافته پس غوخه تش الوغان بم خټ کول نیک بختو تش کچالان بم خټ کول او کچالانو کې به ماستا چول د غوایان غوا د ارچاوي او الوغان بخوړل غوخه کم دی وي اوس روزانه غوخه چرګان وای وای چې میلمه براغي مو دې بادر خېلو کندې کې مونږ اوسېدو او میلمه براغي نو چرګوړي بولا کته نو الکا چرګوړي چا کار دې یو کور کرا بل کور کرا بل کور کرا نو چا کې یو کې به پیدا شو چرګوړي خرڅو بس او خرڅوي په 1 روپے په 1 نیمه نه یاره په 12 سنه پاتانه او چرګوړي پسې بیلاول منډه والے هغه په دې ټولو کوټو ټوپو نه وای ټوله محله به خبر شو چې د پلان کې میلمه راغلی دی او چرګوړي ولا لالی وای 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 اچې به راونی ما او په لاس کې خوله شو جوړه به کېده بیا به مولا صاحب له یو څه چې حلالي نو مولا صاحب له چې به یوړه نو مولا صاحب هم چاړه په هغه تیږه د جومات تېروله نو کله به سوکه داسې کوله کله داسې یو لوی شرمول به وکنه مولا صاحب چې زه خو چرګه لالو نو بیا به مولا صاحب بڑے والے خپې به ارته کړي او بڑے به والے او په سر به په صحپو به ولا پکې خودا او چرګ جبه به ولا روستا او یخواشه مونږ به ته خواشو او چاړه به راکو بسم الله تبه غني سنډاله او بیا به وی خبره مکه وې ساتي نوځي خدای دا مونږ لیدي ابه مل ملال کا کور کمان به پکې واچول زړه خوروا با کور کمان ابه ټول کور مخواله ټول کور او به مل ما مخواله دا یو چرګوټي بو ک پینځه مل مانه بو کشپک بو دا کور اما شومان به مجاله هغه به خوا دې خوا کړل یاره په خدای یقینو کدا سر به مو سره پخاو دی او دې ته پروګرام له بوتلې ما نو ما خام نه پسم روټه خواړه دې کې بجلی لاړه اوس زور کوم په پلیټ کې او اسپنج پشان دا سپرینګ پشان دې دا نوړې کله اوچتي او کله راخته کې د زورونه کوم هغه نوړې ښکته پورته کېږي ښکته پورته کېږي خدای دا څه شی دی دې کې بجلی رااله چې بجلی رااله او موقتل د چرګ په قرقره مې زورونه کول
ټوله پهلواني مې د چرګ په قرقره استې وه خولې رانه هغې بیولې وې خدایه سرونه به خلکو خوړل سرمن به چانېستله چرګوټي نه یقین په خدای وکړه ویښته به یې تېستل سره سرمنې به یې پخاو دا ټول زولن اجي صاحب دي دا ټول ناست دي که ماشاءالله دا د اوس چې خدای روزي زیاته کا مخلوق خدای زیات کا نو چرګان سو نشو اوس خلق چایو سره پخای مخلوق زیات شو نو چرګانو نه د خلقو له تور دی اوس په ودونو کې چرګان خلقو حلال کړي سو کې نه خوري مونږ بلالو لنډې ولې تا نو مونږ به الکو مر حیاتا کبان بم نیول نو ټوله ورځ به م جال ټوکری پکې وګرځولو په دې کنده کې نو څلور پنځه کبان به مونیول مارمې ابه ټول د لشو ډکو او سار به تلو ماښام به راځي یو پاو به مونیول یو کیلو به مونیول او کونډې به مچولې کبان کم دی میان اوس صاحبه چې مخلوق زیات شو نو کبان او میان ورپسې په کوڅو کې ګرځي الله وی خیر دتا رسول الله مبارک فرمایي ته د مور په ګېډه کې دنه وي چې ستا روزي مالک لري نو الله درته ښایي چې مخلوق زیات شي نو روزي به زه ورکوم دونه کبان دي چې ځای په ځای دغه لګېدلي دي کړي لګېدلي دي او کبان درته میلاوېږي چرګان درته میلاوېږي روجې درته میلاوېږي پولونه درته میلاوېږي هر چا له خدای ښه روزي ورکړه الحمدلله او چیني به خلکو میلمه راغی پیالې به یې ګرځوله میلمه هم راغلی دی ګوړه کې به چای پخوله اوس چیني هم ډېر شکر الحمدلله پرجونه کم دی قسم په خدای په واورو به جګړې کېدې په روژه کې په واورو مړي م شوي دي واورې کم دی برج کم دی مړه ګرمې اوبه به هم څښلې د سیدو جومات ته به خلک راتل د دې اوبه یخې وې د هغې نه به یې وړی اوس پار کور کې برج درته لګېدلې دی او زنانه به دې کندې ته تلې او جامې به یې اینځلې او صوباړې او تخته به یې وړه او د دې کندې په غاړه به یې خوټکواڼې کو تاسو د هلکان خوټکواڼې هم نه پېژنې او ډبار به و داسې دلاله ډبار به اوس راشه مشین دته لګېدلی دی زنانه په هغې کې ور واچئ په مشین کې بل طرف ته یې وباسي او صاحب من درته په کور کې فرج لګېدلی دی اوبه پکې جوړوه یا هوا پکې او په کور کې د تانګیټی ګیس لګېدلی دی زنانه اوبه قسم په خدای دړې ماتولې او تنورونه به اچول په محله کې به په یو کور کې تنورو دا ټول خلک به ورته زمونږ په کور کې تنورو دا خلک به ټول راتلل به ورته او راشه او دته چوله لګېدلې ده او بټن وها اور بلیږي او بټن وها او مري زنانه او مزې وکړې په خدای قسم زنانه د مزو د لاسه په کټ کې نځېږي سنډې مې شوې او په دې کې هم زنانه وایي زمونږ په اسلام کې حقوق نشته نیک بختې بې خوندې شکر وباسه د خدای د الله شکر وباسه صوباړې د تختې نه خلاصه شوې شکر وباسه پوکو نه خلاصه شوې شکر وباسه سپېمې به د ټولې د لوګو نه ډکې وې د ښځو سپېمې به د لوګو نه ډکې وې د هغې نه خدای خلاصه کړې او سپیا کې به د ټول عمر څوټې به تپلې په دیوالونو باندې د سپیاکو لاسونه به د ښځو له څوټو نه ډکو هغې سپیاکو نه خدای خلاصه کړې څونه خدای فضل وکړه زما وروڼو څونه خدای پاک دا په دې لس پنځلس کاله کې خدای پاک دا فضل او دا کرم وکړ او سهار هم پراټې دي او مازدیګر هم پراټې دي او تشې په کورونو کې ناستې دي نو غټېږي به نه د خدای پاک دا مې دې دپاره وې چې روزي له چا په لاس کې ده الله په لاس کې ده رزق خدای سره دی وی بچي کمره وړه زه ویم چې نان سټاپ بچی کم نه په موټروی چلیږي څه ډېر بچي راوړی چې مسلمان زیات شي او د رسول الله مبارک امت زیات شي حضور پاک وایي د قیامت پر ورځ به زه فخر کوم چې زما امت ډېر دی نو امت به ډېری که امت به کمې امت ډېره وه روزي به والا خدای ورکوي ښه ډېر رزق به خدای ورکوي فکر مه کوه بچے دو ہی اچھے اور زویم عالم بچے اور حافظ بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے عالمان تے جوڑ کے حافظان تے جوڑ کے سڑے نن سبا خو کشر کل بد طرف تروان دے پا غلط و سر دے پا غلط و سر بچے عالمان و حافظان کے خواہ
او زمارونو بلم یو لار درته ښیم د عالمانو حافظانو سره مینه مه کوئ او د مدرسو سره مینه وکړئ او په خپلو مالونو کې د مدرسو او د عالمانو د حافظان میسې وکړئ او د اخلاصه مدرسو له ورکوئ ښه ده چې تاسو د عالمان او حافظان جوړ کړئ الله پاک دې زموږ بچي حافظان الله دې زموږ بچي عالمان کړي الله دې موږ له نارینه اولاد نارینه وصي راکړي او خدای پاک دې عالمان ته بیا جوړ کړي او خدای که د چا بچی نه بچی ورکړي که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي زمونږ په نوسو کې زمونږ په بچو کې خدای عالمان پیدا کړي الله د قرآن خدمت ته د امت نه والي د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت ته د امت نه والي د دې په زړونو کې د عالمانو د مدرسو د ګیرې د پټکو د تبلیغ والا او د خانقاهونو د ذکرونو مینې پیدا کړي پروردګاره الله ته زمونږ راضي شي